سلامونه دوستانو، سمسور ټکنالوژي ته ښه راسئ. د ډیټابیس زده کړه له SQL سره په بشپړه توګه له سمسور ټکنالوژي څخه زده کړئ. په ډیرو لنډو کلیفونو کې ډیټابیس څه شی دی؟ د ورته معلوماتو یو مجموعه چې په داسې شکل سره معلومات پکې ذخیره سوي وي چې په اسانۍ سره ورته لاسرسی ولرل سي عبارت له ډیټابیس څخه دی. د دې لپاره چې یو ډیټابیس ترتیب او تنظیم کړو، نو د دې لپاره موږ یو سافټویر یا پروګرام کارو چې عبارت له DBMS څخه دی. خپل کمپیوټر کې دا پروګرام نصبو او بیا د دې پروګرام له لارې له ډیټابیس سره وصلیږو، او کله چې د کوم څه غوښتنه وکړو، دا پروګرام زموږ غوښتنه د ډیټا دا له ډیټابیس سره شریکوي. ډیټابیس ورته ځواب ورکوي او DBMS موږ ته نتیجه ښیي. ډیټابیسونه له موږ سره په دوو برخو ویشل سوي، یو ریلیشنل یعنی ارتباطي ډیټابیسونه دي، او بل نان ریلیشنل ډیټابیسونه دي یعنی غیر ارتباطي. راځو ریلیشنل یا هم ارتباطي ډیټابیسونو ته. په ریلیشنل یعنی ارتباطي ډیټابیسونه کې معلومات په ټیبلونو یا هم جدولونو کې ذخیره وي چې دا جدولونه بیا په خپل منځ کې یو له بل سره وصل وي. او SQL هغه ژبه ده چې موږ یې د دې لپاره کارو ترڅو له دغه RDBMS ډیټابیسونو سره وصل سو او له هغو څخه معلومات راواخلو، لکه په دغه مثال کې چې ښودل سوي. هیله لرم چې دا کلیفونه را سره تعقیب کړئ او یو څه ترې زده کړئ. موږ او تاسې به په ډیټابیس کې په بشپړ ډول سره دغه موضوعات درته ترتیب کړو چې خورا زیات مهم دي د یو سافټویر جوړونکي یا هم ډیټا ساینټیسټ لپاره.